واتساپ ډېر زبردست سیټینګونه چې دا به تاسو ته اوس پورې انشاءالله هیچا هم نه درښودي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو تر ټولو در مخکې یو لوی اشاره کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل پی کے ټیکنیکل لزان نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دغه ضرور سبسکرایب کړئ. نو ټولو در مخکې به تاسو لاړ شئ خپل واتساپ ته. کله چې خپل واتساپ ته لاړئ تاسو ښکارېږي ما واتساپ اوپن کړو، اوس واتساپ موږ سره خلاصېږي. نو په دې کې داسې دوه خوندور سیټینګونه دي چې انشاءالله دا تاسو چا نه دي درښولي، خو زه نن تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل واتساپ کې دا دوه زبردست سیټینګونه زده کړئ. دې لپاره به تاسو ښکارېږي په دې 3 لاین باندې به کلیک کوئ. تاسو ښکارېږي په دې 3 لاین باندې تاسو کله کلیک وکړو بیا به تاسو د سیټینګ آپشن نه دی دا به ورته انتخاب کوئ. کله چې سیټینګ آپشن ورته تاسو انتخاب کړو تاسو ښکارېږي دلته زما هغه هر څه واخیستو. بیا به تاسو دلته په اکاونټ باندې کلیک کوئ. تاسو ښکارېږي په اکاونټ باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې په اکاونټ باندې بیا کلیک کړو بیا پرې پرایویسي باندې کلیک کوئ. تاسو ښکارېږي په دې پرایویسي باندې به کلیک کوئ. کله چې پرایویسي باندې کلیک کړو لږ لاندې به راشئ دلته ښکارېږي ډیفالټ میسیج ټایمر، نو په دې باندې به کلیک کوئ. کله چې په دې باندې کلیک کړو تاسو ښکارېږي اکثر موږ زیات تور ملګري میسیجان کوي په واتساپ کې، خو هغو ته دا پته لا نشته. میسیجانو سره اکثر زموږ میمري چې ده هغه هم ډکېږي د موبایل په موبایل ډېر زیات سلو کوي واتساپ. نو په دې وجه باندې ما تاسو ته نننۍ ویډیو په دې باره کې جوړه کړه چې انشاءالله ډېرو ملګرو ته مشکلات دي چې هغو میسیج وکړي بیا هغه دا غواړي چې مثال دا زما میسیج دي دومره ساعت وکتی شي بیا دې اټومیټک ډیلیټ شي. نو نننۍ ویډیو ما په دې هکله جوړه کړه. نو که چېرته تاسو وایئ چې مثال وروځي چې زما میسیج وروځي کې ډیلیټ شي یا 24 ساعت کې 40 घंटे کې ډیلیټ شي نو تاسو کولی شئ نو زه پې 7 दिन لګوم. تاسو ښکارېږي 7 دی 90 ډې لګوئ او که 24 حارف لګوئ نو ما په دې کې ولګوه 7 دی. نو بیا به دې نه تاسو داسې وځئ. تاسو ښکارېږي دویم نمبر سیټینګ کوم دی، دویم نمبر تاسو ښکارېږي 2 سټپ ویریفیکیشن، واتساپ د هیک کېدو نه بچ کول. ځکه ډېر زیات ملګري اکثر داسې وي چې د هغو واتساپ بیک اپ بیا رغونه غواړي نو هغو هغه ټوله ډیټا خرابه شي. نو په دې وجه باندې ما خپل 2 سټپ ویریفیکیشن آن کړی دی، خو تاسو ته بیا هم خیر ښیم. نو تاسو به څه کوئ، تاسو به 2 سټپ ویریفیکیشن ووهئ. تاسو ښکارېږي دا چې موږ کله تاسو ووهئ زما دي کې آن دی، تاسو به ورته زه به دلته ستاسو د مخکې ورکړم چینج پاینټ. تاسو ښکارېږي نو ما چینج پاینټ ورکړو. تاسو ښکارېږي ما بار بار هم ورکړی او اوس هم ورکوم. تاسو ښکارېږي خپله چل وکړئ چې دې له به هم دغه قسم وي او کوډ خپل ګمارۍ ورکړئ پته یې ښکارېږي چې ما دا پاین ورکړو لږ انتظار ورته کوو. نو په دې وجه چې زه په قلاره ورکړم ما غلط نه شي ما ورته ورکړو بیا به دا سیو کړئ. تاسو ښکارېږي سیو کړو نو بیا کوډ چک تاسو ښکارېږي ما دې ته سیو کړی دی او تاسو به دغه شان سیو کړئ. نو دا نننۍ ویډیو د واتساپ په باره کې چې موږ تاسو ته ما تاسو ته دا طریقه وښوله. انشاءالله را روانې ویډیو موږ زیات نه زیات کوشش کوو تاسو ته په ډېرې زبردست ویډیوګانې جوړې کړو چې تاسو ډېر زیاتې خوښه هم شي او بله دا چې ستاسو ورسره دلچسپي پیدا شي. نو که ویډیو مو خوښه شوي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.